د افغانستان د کورني کرکټ شپږیزې لیګ شل اوریزې سیالۍ دا ځل د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیل شوي دي. د شپږیزې لیګ په تیرو پړاوونو کې به شپږ لوبډلې لوبېدلې، خو سږکال د 2 نورو لوبډلو په زیاتېدو سره شاوخوا 40 نورو ځوانو لوبغاړو ته هم د لوبېدو چانس برابر شوی دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې سږکال په شپږیزه لیګ کې ډېر نوي تغییرات هم راغلي دي. سارا شپږیزې کرکټ لیګ اتم پړاو سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې دا لوبې په ښو نوښتونو سره پیل شوي دي. یو خو دا چې په دې سیالۍ کې دا ځل ستراتیژیک ټایم آوټ شته چې په تېرو شپږیزو کې دغه برخه نه وه. همداراز تر ټولو غوره لوبغاړي لپاره د یو موټر ډالۍ هم چمتو شوې ده. په دې لیګ کې دا ځل خوشبختانه چې موږ بریالي شوي یو. د بهرنیو لوبغاړو ترڅنګ بهرني کمنټیټران یا تبصره کوونکي هم راوغواړو. د شپږیزې کرکټ لیګ چې د هیواد د زونونو په کچه کرکټ سیالۍ دي او د هر زون لوبډله پکې برخه لري، لیدو ته یې هم د تیر په څیر د هر زون او ډیرو لرو پرتو ولایتونو څخه کرکټ مینوال راغلي دي. دوی وایي دا چې شپږیزه لیګ سیالۍ یو ځل بیا پیل شوي ډیر خوشحاله دي او له لیدو یې خوند اخلي. پکې موږ ډېر په شوق سره راغلي یو، موږ هم د خوست نه ورته راغلي یو د سیالۍ ته. په الحال ډېر ښه احساس کوم او خوند ترې اخلم د لوبې نه. تر سهاره ورته ناست یو، لوبه ته کې به وو. میدان کې ښه شور ده او خلک زیات راغلي دي. په هیواد کې د کرکټ مبصرین هم د شپږیزې لیګ سیالیو پیل په اوسنیو شرایطو کې ښه او د کورني کرکټ د ودې لپاره پر ځای اقدام بولي او وایي چې که څه هم سږکال په شپږیزه لیګ سیالیو کې نوي بدلونونه لیدل کیږي، خو زیاتوي چې د تیر په څیر په شور او جذبه کې نه دي پیل شوي. سږکال شپږیزه کې یو بدلون خو دا ښکاري چې 2 لوبډلې اضافه شوي نه وي او ترڅنګ به د شپږیزه کې تر ډیره پورې هغه مالی نظر کوونکي پخوانه زیاتې یو څه جذبات د خلکو کم دي. د مینوالو ځینې ګیلې شته، ممکن هغه مسایل چې ځینې د بیرغ ملګري یادوي، ځینې ملګري سرود خبرې یادوي، ځینې د راشد نبي پسې خبرې دي. یعنی هغه جذبات چې مخکې په خلکو کې وو هغه ډېر زیات نشته. که څه هم د خلکو لپاره په دې مایوسي حالت کې دغه شپږیزه کول یو لوی امتیاز ده چې اوس د ملګري یو بل سره پکې ویني، خپل لوبغاړي سره ویني، دا وړه خبره نشي کېدلی. دغه ننداره چې اوس برابره شوې ده په سختو حالاتو سختو شرایطو کې دې ته باید په ښه نظر باندې وکتل سي او ډېر یو زیات کریډټ دې ته ورکړل سي چې یاره په دومره یو سخت حالات کې په دومره خفګانۍ او په دې پریشانیو کې بیا هم اداره توانېږي چې د مینوال لپاره د لیدنې زمینه برابره کړي، لوبغاړو لپاره د لوبېدنې زمینه برابره کړي. د افغانستان د کورني کرکټ شپږیزې لیګ سیالۍ په داسې حال کې یو ځل بیا پیل شوې چې په تیر کې د کرونا وبا او په دې وروستیو کې په هیواد کې د سیاسي تحولاتو له امله ځنډېدلې وي چې سږکال د نویو نوښتونو سره پیل شوي او 19 ورځې به دوام وکړي. عزت الله احمدزی، CMG، کابل.